بسم الله الرحمن الرحیم. د ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ د غونډو تالار ته راغلو مېلمنو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول به ښه یاست، خوشبختانه موږ نن د یو داسې ورځې جوګه یو، داسې ورځ لمانځو چې په دغه ورځ شوروي لښکر ماتې خوړلې ده او له افغانستانه په تېښته بریالي شوي دي. د پخواني شوروي اتحاد سرتېري د هغه څه لپاره چې دوی له جهادي ډلو د افغانستان دفاع بدله دغه هېواد ته راغلل. دوی د هغو ډلو د ټکولو او ماتولو لپاره راغلل چې ویل کېږي د امریکا او یو شمېر نورو شوروي ضد هېوادونو خواخوږي ورسره وو. شوروي غوښتل له دې جګړې سره د افغانستان له لارې ګرمو اوبو ته لاره پیدا کړي. د 1958 کال د مرغومي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد سرزره لښکرو سرو لښکرو له ځمکې او اسمانه پر افغانستان بریدونه وکړل او د هېواد ډېرې برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستې. دې جګړې نږدې 10 کاله دوام وکړ او افغانانو ته یې درنه مرجوب واړوله. پر افغانستان د شورویانو یرغل پر مهال شاوخوا 1.5 میلیون افغانان ووژل شول او میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. تر ډېره خلک پاکستان ته کډوال شول. پاکستان او لویدیځ لپاره هغه مهال دا ویره هم و چې روسان لا نور پر مخ لاړ نه شي او د پاکستان هم تر خپل ولکې لاندې رانولي. یوه بله ستونزه د افغان کډوالو وه چې د روسانو له یرغل او د جګړې له پیل سره یې کورونه پرېښودل او له ډیورنډ کرښې هاخوا واوښتل. د شوروي اتحاد په دې 10 کلنه جګړه کې په خپل روسانو ته هم دروند مالي او زیان واوښت. د شمیرو له مخې په دې جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد تر نږدې 15,000 سرتېري وژل شول او بالاخره د افغانانو کلک مقاومت روسان له افغانستان وتلو ته اړ کړل. د 1989 کال د فبرورۍ په 15مه ورځ 11 بجې او 55 دقیقې وې چې د جنیوا هوکړه عملي شوه او د شوروي ځواکونو د 40 فرقې قومندان جنرال بیورسګروف د وروستي پوځي پایس په امو سیند د دوستۍ له پله ازبکستان ته واوښت او په افغانستان کې د شوروي پوځ یرغل پای ته ورسېد. که څه هم شورویان له افغانستان ووتل، خو په دغه هېواد کې د ښخ کړو ماینونو یو داسې مرګونه میراث پرېښود چې تر اوسه د افغانانو ژوند اخلي. کله چې د شوروي سرې لښکرې له افغانستان ووتلې، په دغه هېواد کې تر ځمکې لاندې ګڼ ماینونه افغانانو ته په میراث پرېښودل. دغو ماینونو کې له زرګونو افغانانو پښې، لاسونه او سترګې واخیستې او ګڼ یې ووژل. د رسمي شمیرو له مخې له 1989 کال راهیسې په افغانستان کې تر 2.5 کیلومتره مربع ډېره ځمکه له ماینونو پاکه شوې، خو لا هم ګڼو سیمو کې دا ماینونه پاتې دي او د افغانانو ژوند ګواښي. ډېری شنونکي په دې اند دي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل د دغه هېواد سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او نورو برخو ته زیان واړوه او د سیمې هېوادونو ته یې د مداخلې فرصت ور په برخه کړ. د ننني پروګرام درنو برخوالو، نن ورځ چې د رسولواغې له 26مې سره برابره ده، د ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ له لوري د دغه ویاړلې ورځې لپاره لمانځ غونډه ترتیب شوې ده چې ایجنډا یې په دې ډول ده. لومړیو کې به د پروګرام د برکتي کتاب خاطر د قرآن عظیم الشان څو مبارکو آیتونه تلاوت شي. ورپسې به پیلیزه ویناوې، شعرونه، ادبي ټوټې وړاندې شي. دا چې زموږ نننی پروګرام له فیض او برکته ډک شي، تر پایه پای عمومي د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیتونو د تلاوت په خاطر قدرت الله همدرد ته په خورا اسلامي مینه بلنه ورکوو چې راشي او زموږ دغه پروګرام د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیتونو په تلاوت پیل کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
يدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله الجبار المتكبر. جزاك الله خیر الجزا. لکه ذات دی لافته په امان سته، لکه ذات دی لافته په امان سته، هسې نشته دی صفات لر نقصان سته، که په سل ژبې وایې تر قیامته، که په سل ژبې وایې تر قیامته، یو صفت به تمام نه که واصفان سته، لازله قدیم تی بې زواله، لازله قدیم تی بې زواله، ابدا سره هستی د جاویدان سته، او لادم دی وجود د هستی ورکړ، لادم دی وجود د هستی ورکړ، په دا فضل دی شاکر دی بندگان سته، امیدوار د خدای لفضل شو یونسه، امیدوار د خدای لفضل شو یونسه، تر کرم پورې هیڅ د ګناهان سته. د قدرت الله همدرد د بلالي تلاوت غرونه مننه کوري ودان. د پروګرام په دغه برخه کې د پیل خبرو لپاره او خپل علیمانه وینا به مو اوروي. ډیر قدرمن ملګری ضیاء الرحمن مخلص راغواړو چې راشي او موږ ته پیلیزه وینا راواوروي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يقول عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل محمد. له هر څه د مخه تاسو ټولو قدرمنو ګډونوالو ته ستړي مشه وکړه غلاست وایم. هله دا چې ټول به جوړ روغ او د ښه صحت په جامو سنبالي. قدرمنو ملګرو د ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ ویاړي چې د سلواغې شپږویشتمه تاریخي ورځ د لمانځغونډې کوربتوب کوي. له تاسو ټولو راغلو څخه مننه کوو او ښه راغلاست درته وایم چې تر دې ځایه په خیر راغلی او هیله ده چې ټول ملګري به هغه لیکوالان ملګري چې لیکنې راوړي د هغوی له لیکنو څخه به موږ تاسو ټول برخمن سو. کوم ملګري چې شعرونه وایي شعرونه به یې واورو، تر اخره مو ملتیا وکړي. نو یو ځل بیا تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. نو رابسو خپل وینا ته. که قوت د انقلاب د چغو نه وای، که قوت د انقلاب د چغو نه وای، مړه نبضونه د وطن به خوځول چا. د ملتونو په تاریخ کې ډیری داسې ورځې تېرې شوي چې هر کال د هغو پر رسېدو سره په ډېر ویاړ سره لمانځي او د هغو ورځو قهرمانانو ته درناوی کوي. ولې داسې ورځې هم د ملتونو په تاریخ کې وي چې ملتونه ورباندې شرمېږي او د هغو ورځو په اصلي لوبغاړو باندې بد وایي او نومونه یې په ډېرو سپکو الفاظو یادوي.
اما د غوره ملتونو ځانګړنه دا ده چې له تاریخي پیښو څخه پند واخلي او هغه واقعات چې په تیرو زمانو کې د دوی د ولس او ملت په زیان تمام شوي وي بیا ځلې تکرار نه کړي او د تکرارېدو مخې ونیسي. همدارنګه هغه واقعات چې د ولس لپاره یې نیکبختي، سوکالي او پرمختګونه رامنځته کړي وي او د هغوی ژوند یې ښه کړی وي باید هغو ته ادامه ورکړل شي. زموږ د ګران هیواد په تاریخ کې هم ډېری داسې حادثې پیښې شوي چې په ځینو یې نن ورځ زموږ ولس ویاړي او په ډېر افتخار او سرلوړۍ سره یې لمانځي. خو داسې پیښې هم شوي چې ولس یې د شرم او کرکې وړ بولي او ورځ یې د تورو ورځو په نوم یادوي. دا چې زموږ هیواد د اسیا په زړه کې پروت دی او د مهم جیوپولیټیک او جغرافیایي موقعیت په درلودو سره د نړۍ د سترو قوتونو د پام وړ و او دی او تل هڅه کوي چې دا خاوره لاندې کړي. له همدې امله ډیری وخت له یرغلونو سره مخامخ شوی. د مقدوني اسکندر، چنګیز، ایرانیانو، انګریزانو، روسانو او په اوسني وخت کې د امریکایانو د تاړاکونو میدان ګرځېدلی او په دې ولس باندې ډېرې بدې ورځې راوستي. خو دې ولس بیا په ډېره میړانه او سرښندنه یرغلګرو ته داسې له عبرته ډک درسونه ورکړي چې نه تنها خپل ولس یې ژغورلی بلکې نورو ولسونو ته یې له اسارت او غلامۍ څخه د خلاصون لارې ښودلې. کلونه وړاندې د 1458 هجري لمریز کال د مرغومې په 4مه نیټه د 1999 میلادي کال د دسمبر په 29مه نیټه د پنجشنبې په ورځ د پخواني شوروي اتحاد کمونیستي امپراتورۍ د غزنوي، غوري، میرویس نیکه او ابدالي د هیواد د خپلواکۍ ارزښتونو د تر پښو لاندې کولو په موخه سرو پوځونو ته د پرېورځۍ امر وکړ. په میلیونونو نور یې معیوب او له هیواده مهاجرت ته اړ ویستل. کلي او ښارونه یې په کنډوالو بدل کړل. حکومتي تاسیسات یې ونړول. خو افغانانو یې پر وړاندې د خپلو نیکونو په څیر مقاومت وکړ او د نږدې 10 کلنې جګړې په پایله کې روسانو ته داسې شرمېدلې ماته ورکړه چې کله به یې هم هیره نه کړي. روسان یې دې ته اړ کړل چې د 1480 کال د سلواغې په 26مه نیټه له افغانستان څخه پښې وباسي. د سلواغې 26مه ورځ د افغانستان د مجاهد او سرلوړي ملت د پرتمینو حماسو او تاریخي ویاړونو څخه ده چې په پایله کې د نړۍ هغه وحشي او وینې څښونکي زبرځواک له تاریخي ماتې سره مخ کړ او د افغانستان ترڅنګ د نیمایي اروپا او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته یې له استعماري ولکې څخه نجات ورکړ. افغانانو په پوره میړانې او شهامت سره د نړۍ ستر استعماري ځواک په ګونډو کړ او نړۍ ته یې وښوده چې افغانان په هر وخت کې د خپلې خاورې ناموس او عزت د ساتلو په موخه هر ډول سرښندنې او مبارزې ته چمتو دي او د نړۍ هیڅ قدرت ته اجازه نه ورکوي چې د افغان ولس پر دودونو او مقدساتو ملنډې ووهي. د سلواغې 26مه د افغانو ویاړلي تاریخ له هغو روښانه ورځو څخه یوه ده چې راتلونکي نسلونه به یې تل ترې په پوره ویاړ یادونه کوي او د راتلونکي نسل لپاره به د میړانې، غیرت او شهامت له درسونو ډک باب وي. په داسې حال کې د افغان مجاهد او شاه زلمیو او نامتو غازیانو د دغه تاریخي ویاړ مبارکي د افغانستان ټول مجاهد ملت ته وړاندې کوو چې هیواد مو تازه بیا د ازادۍ ساه اخیستې. په دې هیله چې زموږ ولس او هیواد له اوسني فکري غربي استعمار پر وړاندې له روانې سپېڅلې مبارزې څخه هم په سرلوړۍ او ویاړ سره راووځي. خپلمنځي ستونزې حل او په یووالي سره سیمه ییز او نړیوال ښکېلاګرو او د هغوی ملاتړو ته هماغسې د عبرت نه ډک درس ورکړي لکه څنګه چې د روس او وارسا کمونیستي بلاک ته ورکړ. ډېره مننه. یو غږ خو بویه چې پریوتې حوصلې پورته کړي، یو غږ خو بویه چې پریوتې حوصلې پورته کړي، جرس به چیرته وي چې ستړې قافلې پورته کړي او چې بلندی د شملې احتیاج وي ډېر شته هغه داسې سرونه مو پکار دی چې شملې پورته کړي. ډېره زښته زیاته مننه. کور ودان چې پیلیزه وینا دې وکړه او په حال کې خپل
احساسات له موږ سره شریک کړه. د پروګرام دغه شیبو کې به ذهني ارامتیا دپاره همت صاحب ته بلنه ورکو. همت صاحب راشي او موږ ته به یو څو شعرونه راواروي. د لوی څښتن تعالی جل جلاله په هغه سپېڅلې نامه چې د سهار په اوښکو د بیابان د ګلونو پالنه کوي، د شوروي امپراتورۍ څخه د ازادۍ 15 کلیزه مبارکي درته وایم تاسو ته او د افغانستان غیورو ولس ته او د نړۍ مسلمه امت ته. نو دا چې مبصرین به خپلې تبصرې کوو، موږ به یو غزل درته وویل، یو نظم دی کوم خوښوي. په دغه خاوره کې اشغال انقلابي مات کړی، په دغه خاوره کې اشغال انقلابي مات کړی، قوت د غرب مو په نصرت الهي مات کړی. په دغه خاوره کې اشغال انقلابي مات کړی، قوت د غرب مو په نصرت الهي مات کړی. او د سره پرنګ ککرۍ ماته شوه چې وتښتېدو، د سره پرنګ ککرۍ ماته شوه چې وتښتېدو، د سره پرنګ بیخ مو په تک شنه چسپکي مات کړی. او دا د خلیفه صاحب خبره ده، ممکن تیر ورځ مو اورېدلې وي. بس یاره وچ د کوتک زور و چې اشغال مو مات کړه، بس یاره وچ د کوتک زور و چې اشغال مو مات کړه، نه یې حلوا وخوړه او نه مټایي مات کړی. او دا د باتورو ظلمو خاوره د غلیم نه مني، دا د باتورو ظلمو خاوره د غلیم نه مني، دلته مو سر د هر دجال او پرنګي مات کړی. ببرک کارمل ډیر میلمه پال و راوستلی و، ببرک کارمل ډیر میلمه پال و راوستلی و، د دور میګ هم دی راغلی شوروي مات کړی. د حفیظ الله امین لمسیانو خپلواکي مبارک، د حفیظ الله امین لمسیانو خپلواکي مبارک، ستاسو بابا زموږ تاریخ په شوروي مات کړی. او خالصه خپل غداران هم تاریخ په زغرد یاد کړي، خالصه خپل غداران هم تاریخ په زغرد یاد کړي، د حکمتیار راکټو سر د هر زړګي مات کړی، او د حکمتیار راکټو سر د هر زړګي مات کړی. یو نظم ارساده مصنوي دی کم خوښوي د دغه ازادۍ د اشغال د خاتمې په پار نه دي، خو همداسې لږ حماسي ډول دی. هغه مات مات اندامونه دې رغېږي، ستا له وینو خوشبویۍ صدا را وکړه، الهي نصرت ته را سره مل وې چې ناروغې ازادۍ صدا را وکړه. هغه مات مات اندامونه دې رغېږي، ستا له وینو خوشبویۍ صدا را وکړه، الهي نصرت ته را سره مل وې چې ناروغې ازادۍ صدا را وکړه. موږ عمرونه انتظار دی درته کړی، له وختو مو ستا راتګ ته شپې سبا کړې، ما خوبونه د لالي لیدل چې راشي، خدای مو هغه د خوبو کیسې رښتیا کړې. لا مو رازېږېدلې خوشتپه ده، څه په ناز یې د اوبو څپې بهیږي، کار روان دی ملا ورو راپورته شوی، زخمي زړونه دي چې دم په دم رغېږي. لا مو رازېږېدلې خوشتپه ده، څه په ناز یې د اوبو څپې بهیږي، کار روان دی ملا ورو راپورته شوی، زخمي زړونه دي چې دم په دم رغېږي. هیلې مړې نه دي عشق پاشي زرغونېږي، دلته اوس د ازادۍ شوی آذان دی، شاړو دښتو نم اخیستی دی چې ناڅي، له مودو یې تنده ماته شوه باران دی. هیلې مړې نه دي عشق پاشي زرغونېږي، دلته اوس د ازادۍ شوی آذان دی، شاړو دښتو نم اخیستی دی چې ناڅي، له مودو یې تنده ماته شوه باران دی. پګړیواله 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 پګړیواله، تا خلاص کړي یو د غرب له غټ جنجاله، په خپل ځان د بارودي واسکټ بسته کړه، دا ولس د اوس خلاص کړی له وباله. پګړیواله پګړیواله پګړیواله، تا خلاص کړي یو د غرب له غټ جنجاله، په خپل ځان د بارودي واسکټ بسته کړه، دا ولس د اوس خلاص کړی له وباله. ستا پښتون بیخي له هر څه په امان یو، موږ له مینې جوړ یو، مینه درنه غواړو، نور مو سخته له نفرت سره ورانی ده، په تندي مچو شیرینه درنه غواړو.
ستا پښتون بیخي له هر څه په امان یو، موږ له مینې جوړ یو، مینه درنه غواړو. نور مو سخته له نفرت سره ورانی ده، په تندي مچو شیرینه درنه غواړو. په کمند کې هغه تور زړونه صفا کړه، ای حاکمه ټینګه ژمنه درنه غواړو. د یو څو ورځو خوښي مو په کار نه ده، ازادۍ لمنه پلنه درنه غواړو. شنې اوبه په وچو شاړو ورلاهو کړئ، له وختونو سرو ورونو سوځولې. حلق یې وچ دی خوله یې خلاصه خلاصه کیږي، خړې خاورې مو بمونو سوځولې. شنې اوبه په وچو شاړو ورلاهو کړئ، له وختونو سرو ورونو سوځولې. حلق یې وچ دی خوله یې خلاصه خلاصه کیږي، خړې خاورې مو بمونو سوځولې. ته یو ځل دشتې لیلې ته ورشه یاره، د وطن د شاه زلمیو حساب وکړه، چې په یوه کنده کې څومره ځوانان ښخ دي، د شهیدو ککریو حساب وکړه. اوږدوم یې نه، تکرار نه ورکوم. بس همدغه قاتلین لایق د حق وو، د همدې دشت لیلی قاتل مارشال شو. دا د غرب یوه میډالي غوندې چوکۍ وه، چې د حق قاتل د ټولې نړۍ سیال شو. بس همدغه قاتلین لایق د حق وو، د همدې دشت لیلی قاتل مارشال شو. دا د غرب یوه میډالي غوندې چوکۍ وه، چې د حق قاتل د ټولې نړۍ سیال شو. کندهار کې لغړی رازق حاکم وو، نه یې رحم و په زړه کې نه و بال وو. په ریګونو کې تر اوسه ځوانان ورک دي، بس د غرب لخوا همدغه غټ جنرال وو. کندهار کې لغړی رازق حاکم وو، نه یې رحم و په زړه کې نه و بال وو. په ریګونو کې تر اوسه ځوانان ورک دي، بس د غرب لخوا همدغه غټ جنرال وو. دا خبرې مې تر دې درته اوږدې کړې، چې له دې نظامه زه بیخي راضي یم، ځکه ټول وطن وحشت وځورولی، اوس د سولې سره لبانه وننګي یم. دا خبرې مې تر دې درته اوږدې کړې، چې له دې نظامه زه بیخي راضي یم، ځکه ټول وطن وحشت وځورولی، اوس د سولې سره لبانه وننګي یم. ستړی ستړی یم له شپو مزل وهلی، اوس ویده په سپین مړوند مې دلالي یم. له ما پاتې و درسونه اوس یې وایم، مدرسې ته ځم چړي یم او چړي یم. له رمې سره په هسکه لار روان دی، د شپېلۍ سنګای سا راویښه کړې، د خړ کلي په جونګړه راولاړه، د شپېلۍ شورې لیلا راویښه کړې. دښمن ته وارخطانو له خپله وېرېدل. درویش دراني لیکي دښمن ته وارخطانو له خپله وېرېدل، چې ناستو په مورچل کې یو له بله وېرېدل. په دې ګمان چې ور یې دښمنان ورټکوي، د رضا چې د خپل زړه اورېدل وېرېدل. ډېره ارزښته زیاته مننه خالص همت صاحب، کور دی ودان. د پروګرام دغه شیبو کې به د ترنم غېږې د ځان نه وسپارو. قدرت الله همدرد راځي او موږ ته یو خوندور ترنم وړاندې کوي. ډېر قدرمن ملګری قدرت الله همدرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. د نن تاریخ دې راته جوړ کړو په نړۍ کې، ګلان دې ټومبم و طالب جان په پګړۍ کې، ګلان دې ټومبم و طالب جان په پګړۍ کې. د نن تاریخ دې راته جوړ کړو په نړۍ کې، ګلان دې ټومبم و طالب جان په پګړۍ کې، ګلان دې ټومبم و طالب جان په پګړۍ کې. نن زکه هسکه غاړه، نن زکه هسکه غاړه ګرځو، تاله پردیو میدان وړی په سیالۍ کې، ګلان دې ټومبم و طالب جان په پګړۍ کې، ګلان دې ټومبم و طالب جان په پګړۍ کې.
چا په سکوټر نه پرېښودلې چا په سکوټر نه پرېښودلې نن ګرځوي حالي کمپیوټر په بادشاهۍ کې ګلان دي ټومبم وتلې بجانه په پګړۍ کې ګلان دي ټومبم وتلې بجانه په پګړۍ کې. مننه کوم له توجه څخه مو ډېره زیاته زیاته مننه کور ودان همدرد صاحب. د پروګرام په دغه شیبو کې به ډېر قدرمن استاد عبدالحلیم خلیل تر سټیج راوغواړو او خپل عالمانه وینا به له موږ سره شریکې کړي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د ویاړ ټولنې ټولو ملګرو دلته راغلو مېلمنو ټول ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ټول ته ښه راغلاست کوم او د دې تر څنګ د دې ویاړلې او تاریخي ورځې مبارکي درته وایم. نن یو تاریخي ورځ ده. دا د افغانانو لپاره یوازې افغانانو ته نه بلکې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته او بیا هغو ټولو خلکو ته هم دا یو تاریخي ویاړلې ورځ ده چې هغوی د افغانانو د قربانۍ په پایله او نتیجه کې هغوی ازادۍ او خپلواکۍ اخیستې دي. قربانۍ موږ ورکړي، خپلواکۍ دوی اخیستې. دا له بده بخته چې بیا موږ نه یو توانېدلي چې د دغه خپلواکۍ او ازادیو هغه ارمانونه چې دي هغه تعقیب کو، هغه وساتو او هیواد مو د بیا ځلي اشغال کېدلو مخه ونیسو. له بده بخته افغانانو د دغې ورځې وروسته یو ځل بیا هم د اشغال وسیله شو او بالاخره افغانستان بیا د 20 کال لپاره اشغال شو او یو ځل بیا افغانان وتوانېدل چې خپل هیواد، خپل وګړي، خپل تاریخ، خپل ارزښتونه وساتي. خدای دې وکړي چې له دې نه وروسته بیا افغانان د نورو ورځو د دا ډول ورځو د لمانځلو لپاره وخت پیدا نه کړي. یوازې هغه تاریخي ورځې چې موږ ته راپاتې دي هغه په ډېر ویاړ سره ولمانځو، ځکه دا زموږ تاریخي ارزښتونه دي، زموږ د نیکونو، زموږ د پلرونو او هغه ژوندي چې اوس ملګري دي د دوی ټولو هغه ارمانونه او د دوی قربانیو نتیجه ده چې موږ نن دغه یو ویاړلی خپلواک آزاد افغانستان دی. زه د خپل بحث نه غواړم چې ډېر وکړم، غواړم چې را لنډ کړم. ځینې ملګرو په هغه تاریخي پس منظر باندې خبرې وکړې، د جنګ عوامل یې بیان کړه او د دې د تلفاتو په اړه باندې او هم یې د پایلو نتیجو په اړه باندې خبرې وکړې. زه غواړم ډېر لنډ ډول باندې دغه ورځ یا 26مه د دلوي چې افغانستان هغه شوروي اتحاد ته ماتې ورکړې وه، د 9 کاله پرله پسې مبارزو د افغانانو د ماشوم څخه پیل تر ښځو ځوانانو پورې خپل سینې سپر کړې، قربانۍ ورکړې او بالاخره هیواد یې ازاده کړو. هغوی دې ته مجبوره شو چې دا خاوره پرېږدي. اشغال د وسلې په زور کېږي او اشغال خاتمه هم د وسلې په زور وي، ځکه چې په خپله رضا هیڅوک هم چاته خپله خاوره، خپل ارزښتونه نه سپاري. نو دا د هیواد د نړۍ زبرځواکونه چې هغه په تاریخ کې د وخت په تېرېدو سره د ځینو عواملو په وجه باندې یو هیواد وي او کله بل هیواد وي. موږ په تاریخ کې وینو چې وخت کې یونان وو په نړۍ حکومت کولو، بیا د روم امپراتورۍ وه په نړۍ حکومت کولو، ځینې ملتونه او خاورې اشغالولې. او همداسې راوروسته موږ په اروپا کې ولیدل چې بیا د هسپانیې امپراتورۍ تر امریکا ورسېدله، امریکا یې اشغال کړ. پسې انګلیسان وو چې خپله دغه نننۍ امریکا هم د انګلیسانو مستعمره وه. همدغه ډول فرانسویان وو، دوی په نړۍ حکومت کولو. راوروسته پسې بیا
د اول جنگ جهاني نه راوروسته موږ بیا دوه هیوادونه ګورو چې یو په شرق کې روسان او په غرب کې همدا انګلیسان وو، خو په دوهم جنگ کې بیا موږ ګورو چې بیا هم په شرق کې روسان او په غرب کې بیا امریکایان وو چې د نړۍ واک یې په خپل اختیار کې ونیو. دا د نړۍ ملکان دي، په نړۍ چې څه رقم حکومت کول غواړي هغه سې کوي، خلک په پیسو اخلي او په دې ډول باندې جاسوسانو په د جاسوسي شبکو په مرسته باندې دوی په هیوادونو کې خپل جاسوسي شبکې غځوي او په دې ډول زمینه سازي دا کوي چې هیوادونه اشغال کړي د خپلو ګټو د خپلو ملتونو لپاره. جنگ د اقتصاد جنگ ده، د پیسو جنگ ده او د ایډیولوژي جنگ. هغوی هغه خپل فکر تحمیلوي او ترڅنګ د هیوادونو وینې زبېښي او په خپلو رګونو کې پیچکاري کوي. په دې ډول خپل ځانونه پړسوي او نور ملتونه د فقر، بیچارګۍ او بدبختۍ سره مخامخ کوي. موږ هم دغسې جنګونه ښکار شوي یو. په دې یوه پیړۍ کې 3 واره افغانستان د دغو بدبختیو ښکار شوی. په 3 واړو جنګونو کې په دا یوه پیړۍ کې موږ دغه لویو امپراتوریو ته د نړۍ دې ملکانو ته ماته ورکړې چې په لومړي ځل په دې پیړۍ کې انګریزان وو چې موږ په څنګ کې نور هیوادونه و هغوی ازادي وانه شو اخیستلی. 200 کاله هندوستان اشغال وو، باوجود د دې چې ډېرې زیاتې منابع لري، هم اقتصادي منابع هم بشري منابع، پریمانه لري، له موږ ډېر زیات لویه خاوره او ځمکه لري. خو دغه وړوکي هیواد 3 وارې د دې لوی زبرځواک انګلیسانو مقابله وکړه او دوی ته ماته ورکړه. په دوام وارې بیا روسانو ته په همدې پیړۍ کې چې ملګري یادونه وکړه په تش لاس د دوی سره په هیڅ ډول باندې زمونږ مقایسه نشي کېدلی او لا نشو کېدلی. اوس هم بیا هم دوی مات کړه. دا د ازادۍ زور وي، دا د ازادۍ چغه ډېره پیاوړې وي. دا که څومره د ضعیفې خولې نه هم راوځي، خو چې دا د خپلواکۍ په معنا وي، هغه احساسات د خپلواکۍ پسې وي، دا بیا د دښمن غوږونو کې کړنګارې کوي. په 3م واره موږ هم په همدې پیړۍ کې چې ډېر اوږد اشغال و، بیا هم خوشبختانه افغانانو خپلواکي ترلاسه کړه او د خپلواکي تر سیوري لاندې ژوند کوي. خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې او د دغه لوی نعمت چې افغانانو ته الله جل جلاله په لاس ورکړی او د دغه الهي نصرت په مرسته باندې افغانان دغه لوی نعمت ته د خپلواکۍ ورسېدل، دوی او موږ ټول د دې ساتنه وکړو. افغانان یا دغه خاوره دغه ارزښتونه بیا پرې نږدو چې د نورو د ګټو ښکار شي. نو انشاءالله چې هیله ده موږ به د دې ساتنه کوو. د نوې نسل زمونږ د ټولو ځوانانو د ما په شمول د تاسې ټولو دا مسؤلیت ده چې د هر چا سره که د هر وطنوال په هر ګوټ کې وي که د هغه د دې آګاهي نه لري هم موږ دا آګاهي ورکړو چې دا زمونږ مسؤلیت ده چې د دې خاورې او د دې وګړو ساتنه وکړو. دا هېواد چې اشغالېږي یا هر بل وخت چې بیا هم اشغالېږي، 2 عوامل ډېر رول لري. یو داخلي عوامل دي او یو بهرني عوامل دي. چې په داخلي عواملو کې هیوادونه اکثره چې ټوټه کېږي او د اشغال وسیله کېږي، دا په داخلي عواملو ډېر زیات کېږي. چې ملتونه پیاوړي وي، متحد وي، یو فکر وي، دوی هېڅکله نشي اشغال کېدلی ولو که دوی غریب هم وي. او دوام عامل چې دی بیرونی عامل ده، خارجي عوامل دي، هغه د نورو هیوادونو که زمونږ خوښه وي او که نه وي، هغوی غواړي چې موږ اشغال کړي د خپلو ګټو په خاطر. که موږ هغوی غواړو که نه غواړو، هغوی دا کار کوي. اوسنی ژوندی مثال یې د اوکراین ده. نو موږ ته پکار ده چې خپله آګاهي تر دې اندازې ورسو چې زمونږ هغه چې موږ په واک کې دي داخلي عوامل، هغه چې خارجي مې یادونه وکړه زمونږ په واک کې نه دي، دا داخلي عوامل کم از کم موږ وپېژنو چې کوم څه دي چې موږ د اشغال هغه مړۍ جوړېږو.
یو له دې عواملو نه زمونږ هغه ځان غوښتنه ده. دوهم له دې نه زمونږ ناشکري ده، د الهي هغه نعمت ناشکري ده چې موږ یې کوو. افغانانو ته چې هر وار الله تعالی مرسته کړي، دوی ته بیرته هیواد په لاس ورکړی، د دوی ناڅیزه سلاوي د اتومي بم نه هم ډېر قوت ورکړی، خو بیا هم موږ ناشکره سوي، خپل ځان مو هېر کړی. دا بل عامل ده چې موږ ناشکري کوو. دریم د دې تر څنګ زموږ عامل دا ده چې موږ تعصباتو کې راګیرو، که هغه سمتي ده، که هغه ژبنۍ ده، که مذهبي ده، د رنګ ده، د څېرې ده، د پوستکي ده، او یا هم د غربت او د فقر، که هر ډول تعصب ده، په دې کې موږ راګیرو. او د دې نه د خلاصون وسیله دا کېدلی شي چې افغانان به بیا د چا د استعمار وسیله نه جوړي. دا هغه بل عامل و چې ډېر مهم ده. د دې تر څنګ بل چې د هېواد پوهان علما هغه د آګاهۍ لوړولو په خاطر باندې کار وکړي، د خلکو افکار جوړ کړي، ذهنیتونه جوړ کړي. سړکونه بلډینګونه دا ډېر په کم وخت کې جوړېدلی شي، خو اخلاق په سوونو کاله کې هم د یو قوم د یو ملت نشي جوړېدلی، افکار نشي جوړېدلی. کله چې د یو ملت افکار سوري سوري شي، ټوټه ټوټه شي، وشلېږي، اخلاق خراب شي، هغه بیا بیرته زر نه جوړېږي. نو زمونږ مشرانو ته، علماو ته، حتی هر هغه ځوان ته چې د دې په اړه آګاهي لږ تر لږه لري، که هغه د شعر په ژبه وي، که هغه د نثر په مرسته وي، باید د ځوانانو په روزنه کې کار وکړي. دا هغه بل عامل دی چې موږ د راتلونکي استعمار څخه ساتي. خدای دې وکړي چې موږ دغه عواملو باندې کار وکړو، ځان غوښتنې نه ځان وساتو، او ټولو قومونو ته، ټولو ملتونو ته، ټولو خلکو ته، ټولو وګړو ته په دې وطن کې د دوی لپاره د ژوند کولو حق ورکړو، او ټول یو ډول وګڼو. ډېره مننه. الله تعالی مو خوشحاله کړي. شیشې پاکېږي ترې غبار روان دی، شیشې پاکېږي ترې غبار روان دی، اوس په ذهنونو باندې کار روان دی. ډېره زښته زیاته مننه. کور ودان د استاد عبدالحلیم خلیل د ارزښتناکې علمي وینا څخه د یوې ادبي ټوټې د وړاندې کولو دپاره رحمن الله رحماني راغواړو. را دې شي موږ ته د خپله ترتیب کړې لنډه ادبي ټوټه راوړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا د هر څه له مخه ستاسو په درانه حضور کې د سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تلفاتې او نه هېرېدونکې تحفه وړاندې کوم چې عبارت ده له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څخه. بیا هم د ټولو راغلو مېلمنو او د دې فرهنګي بنسټ د ګډونوالو په اجازه باندې، خاصتا جناب محترم مفتي صاحب په اجازه، نور اساتید محترم، قاري صاحبان، فصیح الزبان، بلیغ الزبان ویناوالو دلته ادبي ټوټه هم لرم له ځانه سره. خو مخکې له دې نه راځم، ټولو ملګرو واقعا ډېر ښایسته موضوعاتو ته اشارې وکړلې. دا چې د انګریزانو مثلا څه اهداف وو، انګریزان د څه لپاره راغله، ولې راغله، څنګه راغلل، هغو ټولو باندې موږ او تاسو پوه یو. په هر دیوال، په هر کاڼي باندې تاریخ لیکل شوی، تاریخ شواهد د دې شاهدي ورکوي چې انګریزان د کومو اهدافو لپاره راغله. په دې باندې موږ او تاسو پوهېږو چې افغانستان لپاره د ستراتیژیک اصطلاح کارول شي. د ستراتیژیک اصطلاح په توضیح او تشریح باندې موږ او تاسو ټول آګاه. هغه که چېرته انګریزان یا غربیان دا د ستراتیژیک اصطلاح د افغانستان د جغرافیې یا د خاورې لپاره کاروي، ولې موږ او تاسو دا د ستراتیژیک اصطلاح خپلې عقیدې ته کاروو، دا د ستراتیژیک اصطلاح موږ او تاسو خپل فرهنګ ته کارو. موږ او تاسو جګړه ټوله په معنویاتو باندې کړې. موږ او تاسو اسلام پرست یو. موږ او تاسو مسلمانان چې څه جګړې کوو، که سر پاشو، که خپل ځان پاشو، که د ځان پورې وسکټ تړو، که په چرایي جنګېږو، دا ټول موږ او تاسو د خپلې عقیدې، د خپل اسلامي فرهنګ د ساتنې لپاره کوو. نو که چېرته موږ او تاسو راشو د صلاح الدین ایوبي تاریخ ته، موږ او تاسو ټول د هماغو نه متاثره خلک یو. موږ او تاسو د یو څانګې ګلان یو. که صلاح الدین ایوبي دی او که هر څوک د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه را په دې خوا چې کله هغوی لومړنۍ غزا وکړه، موږ او تاسو ټول جنګونه په هماغو عقیدو باندې کوو.
نو کله وای چې صلاح الدین ایوبي د انګریزانو لومړنی واکمن ونیوله ځان سره هغه تقریبا 15 کاله په زندان کې تیر کړ کله چې دی راخوشي شو د خپل وزیرانو د مشران راټول کړو هغه ته ویلي و ما یو غټه بریا لاسته راوړه دوی ورته عجب سړی 15 کاله زندان دې تیر په ماته دې مخړه اوس بیا غلې موږ دې راټول کړي په دې شرمونکې پیښه بیا هم راته وایي چې بریا هم راوړه بریا دې څه شي بریا راوړه وای ما د صلاح الدین ایوبي د بریا راز راوړ د زندان وای څنګه راز تا راوړ دغه د زندان وای ما داسې راز راوړ چې د صلاح الدین ایوبي هم دوه لاسونه دوه خپې دي صلاح الدین ایوبي هم یو انسان دی موږ او تاسو هم هغه انسان ولې موږ او تاسو صلاح الدین ایوبي په هغومره کمو امکاناتو سره موږ ته ماته راکړي هدف وای دا دی چې صلاح الدین ایوبي په عقیده جنګېده د هغه لښکر په عقیده جنګېده نو وای اوس به څه شی وکړو ستا بریا څه شی شو بریا وای دا شوله چې راځئ نن موږ او تاسو د مسلمانانو د صلاح الدین ایوبي د لښکر په عقیده باندې کار شروع کړو هماغه و چې د موږ وخت نه را په دې خواته څه شی وشول د فکري جګړې اصطلاح رامنځته شوه په فکري جګړه باندې څه شی وشو کار شروع شو یو بل هم داسې یو واقعه ذهن ته راځي خیر وخت مو بخښئ نه کله چې موږ او تاسو ډېرې لښکرې ماتې کړي دي د مغولو یو هغه به راوخت چې موږ او تاسو په افغانانو باندې څومره ظلم راغلی د مغولو واکمن وایي چې کله اعلان وکړو چې پښتانه خاصتا افغانان ټول قتل عام اعلان کړي یو پرې نه دی بس چېرته مو چې د افغان پښتون په نوم پښتونخوا کې چې کله دا اعلان وکړو هر څوک مو چې لیده بس سر یې الوزوي نو د اعلان د یو څه وخت چې کله تیر شو نو دوی د خپل مشرانو د جنګ سالارانو د خلکي راټول کړل داسې یو تالار کې کېنول هماغه وخت مطابق چې هر څه نو دا چې کله راټول کړو ورته ویلي چې آیا داسې څوک شته ده چې په پښتون یا افغان باندې د قتل په وخت کې لږ زړه سوځېدلی وي وایي یو دانه یو کونج کې ګوته جګه کړه چې او صاحب زه یم وایي ښه ته دا قیصه وکړه څنګه دې زړه وسوځي وایي تا چې کله اعلان وکړه چې قتل عام اعلان کړه په پښتون یا په افغان باندې نو زه وایي په دښته کې روان وم چې کله په دې دښته کې مخ ته تلم ګورم چې یوه افغانه مېرمن پرته ده چا وژلې ده چا په شهادت رسولې زموږ او ستاسو په اصطلاح باندې نو هغه چا په شهادت رسولې او په څنګ کې یو کوچنی ماشوم پروت ده او د دې مور د دې تیڅوکه یې په خپله خوله کې اخیستې ده وایي زه چې کله پرې ورغلم نو ما وایي د دې ماشوم په خوله کې د دې خپلې تورې یا نیزې دا څوکه بنده کړه او داسې چې راکش کړله په دې وخت کې وایي د ماشوم داسې فکر وکړو چې دا مې والا د مور تی ده وایي دا یې داسې بیا کش کړه لکه ماشوم چې شیدې کش کړي نو وایي زما په دغه وخت کې لږ زړه درد وکړو خو بیا هم وایي ما ویلې چې نه امر ده بیا مې وایي د نیزې ته زور وکړو دا د ماشوم خوله مې ټوله څیرې کړه وایي په دې وخت کې زما زړه لږ درد وکړو نو هغه د امیر یې همدغه سالار د جنګ چې و دې امر وکړو وایي هلې په دې باندې سر ورته وایي دا هیڅکله مغول نشي کېدای چې د په افغان باندې زړه خوږ کړي یعنې تر دې حده پورې په موږ او تاسو باندې ظلمونه خو زموږ او ستاسو کامرانۍ او کامګارۍ دا هم بیا تاریخ د دې ډېر شاهد ده خو راځم هغه خپل اصلي هدف ته وبښئ ستاسو وخت مې ونیو داسې یو مات قلم لرم او د هغه قلم د څوکې نه لږ ذره داسې یو څو کلمات څڅېدلي نو وایي د تور ښامار او غټې بلا دبدبه د ده د امیدونو خندا او بیا د ناهیلۍ کوکارې د تاریخ په پاڼو چاته هسې څو کیسې ښکارېږي او بیا یې د قاتل دغه معصومه څېره بې نیشه خوله او دا بې زهرو ژبه خو د تکبیر دا تندریزه ناره هم د سر پاشل او په بار بار کامګاري د جهان په تاریخ کې یوه لویه افسانه جوړه شوه دغه افسانه د زیات تکرار له وجې د دشمن په کلي کې یوه شفاهي غونډه کیسه وګرځېده چې د هر ماشوم تر غوږو یې لا په ګهواره کې رسېدلې ځکه چې په دې افسانه باندې میندې خپل ماشومان ویروي افسانه لا تر پایه اورېدلې نه وي چې مور او زوی بیا بېخوده پرېوځي لکه خوشحال خان خټک چې وایي تر اوسه یې لا ماغزه په قرار نه دي او چا چې ما سره وهلی سر په سنګ ده نو راځم فقط هغه پیغام او هغه وړاندیز زما څه شی ده دغه لیکنه لږ زره مغلقوالی درلودو وایي دا چې زموږ د مجاهد متدین او باغیور ملت حقیقي تاریخ د ډېر عجایبوالي او حماست له وجې خلکو ته خیالي او یو هنري اثر ښکارېږي خو نه داسې نه ده دا یو حقیقي او روښانه تاریخ او دا
بار بار بریاوې او کامرانۍ یو ستر الهي نعمت دی دا چې الله جل جلاله خپلو نعمتونو ته خپل بندگان په خپله په سوره رحمان کې مکررا متوجه کړي دي او فرمایلي دي چې فبأي آلاء ربکما تکذبان. خلاصه نو خدای ناخواسته که چیرې موږ د خپل رب د عظیم نعمت هیر او ترې بې پروا شو دا به د خپل رب د ناراضۍ سبب وګرځي. نو راځئ چې د دې ستر نعمت شکرانګي رب ته په سجده ادا کړو نه د کبر په تګ او د غرور په رفتار. باید د دې ازادیو مبارکیانې او د دې جشنونو لمانځنه د خپلو بانډو په مقبرو کې د سپینو جنډو لاندې د هغو خاورو د ډیریو ترڅنګ چې ترې لاندې هغه ظالمان چې نن یې د جسد څخه هم وینې څاڅي او هغه بورې میندې چې تر ننه د خپلو اولادونو سره دیدار لا په خوب کې کوي باید نن ورته په ورین تندي او د مسکا څخه په ډکه خوله داسې ووایو چې دا عزت دی مبارک، دا شوکت دی مبارک، ای د رب محبوبه شهادت دی مبارک او شهادت دی مبارک، ای افغان ملته دا عظمت دی مبارک. ومن الله توفیق. ومننه ستاسو له توجه څخه. درویش درانی لیکي د ورور له جنګ خلاص نه و چې ورې کړي ځواب، د ورور له جنګ خلاص نه و چې ورې کړي ځواب، دا نه چې پښتانه نو له مغوله ویرېږي. د ښاغلي رحماني صاحب ډېره زښته زیاته مننه. کور یې ودان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شاعر وای په دنیا د غیرتمنو وي دا دوه کاره، په دنیا د غیرتمنو وي دا دوه کاره، یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي. ټولو ملګرو ته ښه راغلاست وایم او د ویاړ له څېړنیز او فرهنګي ټولنې هم نړۍ مننه چې نن بیا هم په زړه پورې غونډه یې چمتو کړې ده. غواړم په دوه موضوعاتو باندې بحث وکړم، یو د امپراتوریو د هدیرې او بل د دغه هدیرې په ګلزار کولو باندې غواړم خپل نظر وړاندې کړم. لکه مخکې چې ملګرو اشاره ورته وکړه، افغانستان تنها د خپلې خپلواکۍ کوربه نه دی پاتې شوی. افغانستان د امپراتوریو هغه هدیره ده چې ورسره د نړۍ زیات د جغرافیې تر خپل تاثیر لاندې راوستلې وي. که راشو د بریتانیا امپراتورۍ ته هغه امپراتوري چې پر خپل بیرغ به یې لیکلي وو The sun never fall down in this empire. هغه امپراتوري چې په هغې کې بل لمر نه ډوبېدو، شروع یې له هنده وه او پر غرب باندې ختمه وه. هغه امپراتوري چې شکست یې هم د افغانستان څخه شروع شو، د دغه شکست له وجې د آسیا د جنوبي او شرقي برخې هېوادونه د خپلواکۍ مستحق شول. ورسره بیا هم پر دغه ورځ د روسیې د شوروي اتحاد یرغل و چې وروسته د 9 کاله او 53 ورځو اشغال څخه د افغانانو د مات سره مخامخ شول او ورسره د جنوب د شمال هېوادونه هم د خپلواکۍ چښتنان شول. په دغه جریان کې په دغه 9 کلونو او 53 ورځو کې معلومداره ده چې خپلواکي به په اسانه نه وي ګټل شوې، چې په دغه موده کې 2 میلیونه افغانانو خپل ژوندونه د لاسه ورکړل، 7 میلیونه په مهاجرت باندې مجبوره شول، تر 3 میلیونو پورې مجروحان شول او وروسته له دغه قربانیو موږ وتوانیدو د خپلواکي لاسته راوړو. همداسې وروسته په وروستیو کلونو کې د امریکا 20 کلن اشغال چې هم په مېړانه باندې پای ته ورسېدو. خو پوښتنه زما دغه ده چې د خپلواکیو اخیستل خو وعده خو ان شاء الله تعالی چې الله را سره کړي. د هجرت کلونه او آخري مدني صورت نازل شو. الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وایي کله چې راغله مرسته او نصرت د الله او فتح د مکې وبوینې ته خلک چې ننوځي دین ته د الله په ډلو ډلو په پوځونو نو شکر ادا که
او توبه وباسه د خپل امت لپاره، ځکه الله ډېر ښه توبه قبلونکی دی. نو د دغه وعده الله تعالی را سره کړې ده، او هغه چې د هجرت کلونه پای ته ورسېدل او د مکې فتحه هم مسلمانانو ته نصیب شوه. نو دغه وطن د امپراتورۍ هدیره پاتې شوی. خو راځو په دغه باندې باید بحث وکړو چې ولې موږ خپلواکۍ نه دي ساتلې، څنګه وکولای شو د خپل خپلواکۍ حفظ کړو، ولې به موږ همیشه امپراتورۍ ماتوو او ساتو به خپله امپراتوري به نه جوړوو. زما په نظر ملګرو هم ډېره اشاره ورته وکړه. زه راځم د خپلې خبرې لومړی د جنوبي افریقا د پوهنتون د یو پروفیسور باندې شروع کوم، وروسته ور باندې بحث کوم. دی وایي د پوهنتون په دروازه ولیکل، وایي اړتیا نشته چې د یو ملت د له منځه وړلو دپاره اتومي بمونه ولرئ او لرې مزل ویشتونکي توغندي ولرئ. یوازینی کار چې تاسو ور باندې وکړئ هغه دا دی چې د تعلیم کیفیت کم کړئ، د یو ملت د تعلیم کیفیت کم کړل شي او د ځوان نسل روزنه په سمه توګه ونه شي. هغه رقم ته نسل ونه روزل شي لکه څه رقم چې صحابه کرام وو، هغه رقم ځوان نسل نه وي موجود چې همیشه پر یوه خوله ټینګ او هدف ورته معلوم وي. دی وایي که غواړئ یو ملت وران شي نو داسې انجینران وروزئ چې دی په لاس باندې جوړ شوي بلډینګونه سړکونه په خپله ورنړېږي، داسې ډاکټران وروزئ چې د دوی د لاسو سره مریضان ومري، داسې سیاسیونان وروزئ چې بیرته خپل ملت په نورو باندې خرڅ کړي، داسې دیني مخکښان وروزئ چې هر څه غلط تعبیر کړي، داسې قاضیان وروزئ چې د عدل او قضا ریښه وباسي. نو دی وایي د خپلواکۍ د ساتلو دپاره زما نظر خپل دا دی چې باید په ځوان نسل باندې کار وشي، د تعلیم سویه باید ډېره لوړه شي. هغه ماشوم چې اول صنف ته ننوځي تر 12مه صنف حتی د پوهنتون ته دورې همداسې مدارسو کې داسې ذهنیت ورکول شي تر څو دی د خپلواکۍ په ارزښت باندې پوه شي او داسې یو میکانیزم باندې دوی پر فکر باندې کار وکړل شي تر څو دغه ټولنه ثبات حق ته لاړه شي او د خپلواکۍ تضمین رامنځته شي. نو خبرې خو ډېرې زیاتې دي، نور عوامل هم شته. نو دغه عوامل چې زما په خپله ډېر ورته زړه دی او غواړم د ټولو خلکو څخه چې دغه ته د خپل اولادونو زامنو همداسې په عموم کې د سیاسونو څخه تر څو د علم سطحه لوړه کړي او ځوانانو ته دا فرصت ورکړي تر څو دغه ملت ورغول شي. نو د توجه څخه نړۍ مننه. خدای دې وکړي چې زموږ د خبرو څخه ستړي شوي نه یاست، کامیاب او سرلوړي اوسئ. چې بیا نه توره پورته شي نه سره په وینو رنګ شي، باداره دغه جنګ دې د وطن اخري جنګ شي. که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. چې هر زلمی مو جنګ ته هڅوي او ورته وایي چې هسې که دې کېښودله توره به دې زنګ شي. او که ګورې له لستونې به یې سور خنجر راوځي، درویشه چې روان در سره کوم سړی په څنګ شي. ډېره زښته زیاته مننه د ښاغلي دوست محمد هلال څخه. د آخري ګډونوال په توګه ښاغلی جوهر افغان راځي، هغه به له موږ سره خپل وینا یا لنډ ادبي ټوټه شریکوي. د هغه لوی خدای جل جلاله په نامه چې انساني ژوند یې د آدم په جوړښت سره پیل کړ. حوا بیبي یې د آدم له چپې پوښتۍ څخه پیدا کړه، موسی یې د فرعون په کور کې رالوی کړ، یعقوب ته یوسف ورکړ، ابراهیم یې په سرو لمبو کې او یونس یې د ماهي په خېټه کې ژوندي وساتل. نو باید ووایو چې الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. درود دی وي د قاسم پر پلار او د عایشې بیبي د ژوند په ملګري او د غزا او د میدان په ستر مجاهد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. د ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ له مشرتابه او ټولو مخلصو ملګرو څخه نړۍ مننه چې دغسې فرصت یې برابر کړ او په وروستیو کې موږ ته مهم وخت راکړ. لومړی کې به یو شعر تاسو ته ووایم. ارغنداو د غرو لمنې د غاټول په ګلو سرې شوې، د دامان هوسۍ د مستې زرغونې ورته درې شوې، د باغو ونې وښیږي د بلبلو پر ځای نارې شوې، اسمان ځمکه ټول خاندي نوې نوې نندارې شوې. واده څه نوی ژوندون دی د نسیم راغی له کومه چې نوی روح وطن ته راوبکو له خپل قدمه، تا و جوړ ملي اختر دی د نجونو سره کړل خپل لاسونه، په ملالو غاړو زانګې د روپو سپین امیلونه، لور په لور یې خپاره کړل په تندي تور اوربلونه، له کېږدۍ راوتلې پر دښتو کړي اتڼونه، زلمیان هم ټوپک په غاړه او پښتنې ترانې وایي.
د شوروي اتحاد د پرځولو او ماتولو ویاړمنه ورځ مو مبارک شه. شوروي اتحاد د افغان مزدورانو په همکارۍ د 1958 لمریز کال د مرغومي په شپږمه پر افغانستان مستقیم یرغل وکړ او لوی بشري ناورین یې رامنځته کړ. افغان ولس د خپلو دیني علماو په هڅه د شوروي اتحاد پر وړاندې د جهاد غږ پورته کړ او شاوخوا 10 کاله مقاومت څخه وروسته یې د لوی قربانۍ په بدله تېښتې ته اړ کړ. د افغانستان په لرغوني او ځلانده افتخاراتو ډک تاریخ کې د دلوي شپږویشتم البته هغه لوړ مقام لري چې هیڅ ورځ ورسره سیالي نشي کولی. دا په یو اوږده او ناببره جنګ کې د مجاهدو افغانانو د بریاو د دوی له هېواد سره یو ستر استعماري ځواک د مات شوي پوځ د وتلو تاریخي له ویاړونو او عبرتونو ډکه ورځ ده. ټول راتلونکي نسلونو ته یې باید په پرتمینه توګه ولمانځي او په تلپاتې اغېزناکو خاطرې بدله کړي. قرآن دغسې ورځو ته د ایام الله نوم ورکړی. د شپږویشتم د دلوي په مناسبت ټول افغان مومن ملت ته په عامه توګه د هغو مجاهدو شازلمیو ته چې په خاص توګه مبارکي وایم چې د دوی د قربانیو په نتیجه کې شوروي یرغلګر ځواکونه له سختې ماتې سره مخامخ او له افغانستان وتلو ته اړ شول. په همدې سره د شوروي ستر امپراتورۍ په زوال محکوم او ټغر یې ټول شو. دا څلورمه نړیواله امپراتوري وه چې په افغانستان کې له ماتې سره مخ او همدلته یې زوال پیل شو. تر دې وړاندې انګریزان چنګیزیان د اسکندر اعظم لښکر له ورته برخلیک سره مخ شوی و. د شوروي ځواکونو په لاس پیل شوې جګړه ناټو ته په میراث ورسېده. د غربي نړۍ د ټولو ځواکمنو او شتمنیو هېوادونو ته 1,60,000 زیات سرتېرو په آخرین ماډل وژونکو وسایلو سمبال له فضا او ځمکې پر افغانستان برید وکړ. 20 کاله یې له افغانانو سره وجنګېدل. د سرلوړو افغانانو خلاف یې ټولې وژونکې ورانوونکې وسلې وکارولې. له هېڅ جنایته یې ډډه ونه کړه خو په پای کې د مومنو مجاهدینو د سرښندنو او نه ماتېدونکو مقاومت له وتلو ته اړ او په ټیټ سر او تش لاس وتل. انشاءالله افغانستان به تل د هر یرغلګرو لپاره هدیره وي. ومن الله توفیق. ډېره زښته زیاته مننه قدرمن جوهر افغان صاحب. د غونډې د ارزونې لپاره موږ غواړو دا وبلله چې ډېر قدرمن استاد عبدالحلیم خلیل تردریزه راشي او زموږ نننی پروګرام په عمومي ډول وارزوي او د پای دوا به بیا مخلص صاحب وکړي. په ټوله کې یو ځل بیا ټولو ملګرو نه د ویاړ فرهنګي او څېړنیز مرکز بنسټ ایښودونکو څخه ډېره زیاته مننه چې زیار یې ویستلی و، زحمت یې کړی و. د دغې ویاړمنې او تاریخي ورځې د برابرولو د لمانځلو لپاره یې دا غونډه رابللې وه. ځوانانو ملګرو ادبي ټوټې وړاندې کړې، د دې تر څنګ تبصرې پرې وشوې او په ټوله کې که ووایو یوه ډېره مفیده غونډه موږ ترسره کړه د دغې تاریخي ورځې د لمانځنې لپاره چې څه پکار دي، څومره زیات پکار دي چې موږ پرې وغږېږو لا کم دي. افکارو ته د ځوانانو ذهنونو ته دا چې څومره ورپیچکاري سي همغومره ښه ده. دا چې موږ دا کم وخت د دغې لویو تاریخي ورځې لپاره ورک دا د دې وسیله شي د موږ ته د الله تعالی د دې همت نور راکړي چې موږ د دغو ورځو صحیح پاسداري وکړو، صحیح ساتنه یې وکړو. هغه چا چې قربانۍ د دغو ورځو لپاره ورکړې وې هغوی چې خپل شخصي ژوند یې، خپل مالی ژوند یې یا بله هره برخه کې هغوی قربانۍ ورکړې وې، الله تعالی دې هغه په خپل دربار کې قبول منظوري کړي. الله تعالی دې هغه شهیدان چې د دغې ورځې د دغې ویاړ لپاره یې د دغه تاریخي ورځې لپاره قربانۍ ورکړې وې، سرښندنې کړې وې، الله تعالی دې هغوی ټول سرلوړي هغه دنیا کې لري. هغوی دې الله تعالی د جنتونو څخه برخمن کړي. موږ ته دې الله تعالی همت دې راکړي چې موږ د هغوی په قدم باندې ولاړ شو، د دغه ورځو ساتنه یې وکړو، د هغوی د ارمانونو، د هغوی د هغه غوښتنو چې د څه لپاره قرباني ورکړې وې د هغې ساتنه وکړو. او په ټوله کې موږ ټولو ته لازمه دا ده چې د راتلونکي لپاره موږ داسې آمادګي ونیسو چې بیا د دغسې ورځو چې موږ یې د هغې شاهد یو په خپلو سترګو او بیا یې شاهد نسو. راتلونکي نسل ته موږ ځوانان چې اوس په دغه ځای ولاړ یو، تاسې هلته ناست یې، موږ د دې سبب نشو چې راتلونکي نسلونه دي د موږ په وجه باندې دغه ورځې بیا ولمانځي په داسې ډول چې هغوی اشغال سوي. الله تعالی دې موږ ته د دې همت راکړي چې خپل هېواد سرلوړی پرمختللی کړو
او راتلونکي نسلونه په منګه فخر وکي او زمونږ نوم په تاریخ کې په ښه نامه سره ثبت ومن الله توفیق